په نورو ګمراهۍ اخته وو. نن زه ډېر په فخر سره ویلی شم چې ما یو داسې ورور وبایلو. لیکن امید لرم چې د کام دا نور زما بچیان زما ورونه به له ما سره دغسې درېږي لکه ریاض ورور. دغه کلا دا کور د جوړوو دا عرضي کور وي. دا کور تر اوسه پورې دی پکې لګیا وو، کار یې پکې کاوو. مستقل کور زموږ دغه دی. دغه قوم ته د دې کور تیاري وکړئ. دې کور نه په ښه عمل راسئ. دغه جهان مو ښه وي. ښه خویونه کوئ، ښه عملونه کوئ، د یو بل قدر کوئ، د بل یو بل احترام کوئ، د مشرانو عزت کوئ. دا منافرتونه پرېږدئ، دا ګمراهي پرېږدئ. آخر کل نفس ذائقة الموت. موږ به هر څوک د مرګ خوند ګورو، لیکن هر سړی به په خپل وار ځي. که نن د خوښې وای ما پر دا خپل ورور ځان ورکاوی، لیکن په دې کې خوښه نه چلېږي. هر سړی هغه د ناشناس خبره ده چې هغه هر سړی پیدا دی خپل وار لره که نه. هر سړی به په خپل وار ځي، که هغه کسر وي، که هغه مصر وي، که هغه زورور وي، که هغه کمزوری وي. لیکن پکار دی چې موږ له ښه عمله سره و دا مستقل کور ته لاړ شو. پرېږدئ په علاقه کې دا نفرتونه، دا تعصب پرېږدئ، سره خپل کړئ، سره خواږه شئ. بس دا عرضي دنیا ده. په دې عرضي دنیا کې چې مختصره ده، ښه وخت تېر کړئ، د مینې وخت تېر کړئ، د عزت وخت تېر کړئ، مشرانو ته عزت ورکړئ، کشرانو باندې شفقت وکړئ. نن چې د دنیا هر څو نیغه راسر شوي وایي، زما پلار وفات شوي، زما تر سترګو اوښکې نه راغی، زما په اواز کې فرق نه راغی. ولې هغه خپل عمر خوړلی و، د ده عمر پاتې و. بس د ده جهان الله پاک ته د ده هغه جان ښایسته کړي، او تاسو ته د ټولو ته د الله پاک د عزت په نظر وګورئ. الله پاک ته تاسو ته خیر در پېښ کړي. کم خلک چې راغلي دي، زه نه غواړم چې دوی ته تکلیف ور ورسوم. بس په اجرا کې شرکت وکړئ. لرې ځایو راغلي دي، هغو ته زه اجازت ورکوم. فاتحه ما پر خپل پلار باندې شروع کړې وه. فاتحه به زما 7 شپې، حالانکې اسلام 3 شپې وی، 7 شپې چونکې علاقې لرې دي، 7 شپې به دا فاتحه وي. زه په آخر کې